دوی جملې ذکر په الماني ژبه باندې راځي دوستانو په اوسنۍ زمانه کې په تېره شوې زمانه کې او په را روانه زمانه کې دوه جملې به درته زه وایم یوه جمله به تاسو وایئ په اوسنۍ زمانه کې وایو زه په کور کې یم دغه جمله په الماني ژبه کې داسې وایو ich bin zu Hause ich bin zu Hause په اوسنۍ زمانه کې په تېره شوې زمانه کې وایي زه په کور کې وم زه په کور کې وم دغه جمله په الماني ژبه داسې وایو ich war zu Hause ich war zu Hause او دوستانو بله جمله وایو زه به په کور کې یم زه به په کور کې یم دا جمله تاسو په کمنټونو کې ولیکئ را روانه زمانه ده آینده زمانه ده څنګه لیکل کېږي ګورو چې څوک یې صحیح لیکي